ګانا په تیبت د هند اوسیدونکو د یو داسې سکوټر یې جوړ کړی دی چې ډیر په اسانه د کجورو د ونه نه کجوري راټولولی شي. ګانا پتی وای په 100 سکندو کې د کجوري د ونې سر ته وخیږي او ترېنه کجوري راوشکوي. ګانا پتی د هند په کرناټک ایالت کې د منګلورو ساحلي سیمې اوسیدونکو دی چیرته چې زیاتره کجوري کیږي. 50 کلن ګاناپتی وای د دغه ماشين جوړولو خیال ورته په 2014 کال کې هغه وخت ورغی چې کله دته د کجوري د ونې سر ته ختل ګران شول. ಈ ಮಿಷಿನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಭಾವ ಇದೆ. زموږ په سیمه کې مزدوران نه ملاویږي او بیا ډیره مزدوري غواړي، نو ځکه ما دا ماشين جوړ کړ. د دې سره ماته اوس کار کول ډیر اسانه شول. د سره نه یوازې زمیوه لونی او شو کوم بلکې د څانګو کټ کول او سپری کول هم راته ډیر آسان شوی دی. ګاناپتی وای په خوا چې بکله دې ته کجوري ونې ته خطو نو ډیر وخت او کړهو به کېدو او په یو ورځ کې به دومره کار وکړ څومره چې اوس په 100 منټو کې کوي. د هغه میرمن وای دغه د دوی روزګار دی او د دې سکوټر جوړولو سره یې کار د پخوا په نسبت ډیر ښه شوی دی. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್. په لومړیو کې ما سره ډیر فکر و چې دا زما خاوند څه کوي، دا خو 80 پیسې خرج کوي. ما به وی دا چې څه ګټي هغه په دې ماشين خرج کړي، خو اوس چې د کامیابی ته ګورم نو ډیره خوشاله شم. دا خوشي وایته ಅಷ್ಟೇ. ګاناپتی وای د ډیر خوشاله دی چې د لوجي چاته ګټه او سہولت ورسي او داسې احساسوي چې لکه د ژوند مقصد یې ترلاسه کړ. هند نړۍ یو په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې زیاتې کجوري پیدا کیږي او زیاتره دغه د هند په کرناټک او کیرالا ایالتونو کې پیدا کیږي.